غلطي ګولۍ مې وله ورکړې د دې دنیا له مې رسخت کو ځان له به الوا تیاره کړئ او یو 2 پاوه کباب به وخورئ. رابې به شانتې را سر دې نیولې دا خو له شرابو فارموله ده. هیله راکړه هیله راکړه هلکه کس دې شاته مشرانو خبره چې د خپل څادر سره به خپې غځول. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ولکه مروانه چېرته روانې او ته خو ټوخېږې؟ او که نه یاره ډاکټر له روان یم سینه مې خرابه ده. په ډاکټر څه کې زه یم ډاکټر که نه؟ ستا د بیمارۍ علاج زما سره شته. ځان له به الوا تیاره کړئ او یو 2 پاوه کباب به وخورئ برابر به یې. توت پرځم او دا به خبره عمل کوم. ولکه وقاره دا لور زر راوړه. لا دا لور واله. ولکه دا جنازه د چا ده؟ لا دا د مروان جنازه ده که نه؟ د کم مروانو؟ بله ورځ ولوایي چې هغه ده ته مشوره ورکړې وه چې الوا خوره او 2 پاو کباب خوره. سینه یې خرابه وه چې حقه یې خوړه جومړ شو. الله دې وبخي ډېر ښه سړي. اوف نو بیا لا زما خو په تا شک دی ځکه چې تو داسې خلکو له مشورې ورکې. نه لکه ما چاته یاد نه کې شابه زه کور ته. لالا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ولکه سهیله ولې پریشانه یې؟ لالا د اوبو څه فارموله ده؟ د اوبو فارموله خو ډېره اسانه ده. C2H5OH. لالا دا خو دې ډېر غټ کار وکړو چې د اوبو دا فارمولې دې راته ووې. C2H5OH C2H5OAPPLE banana. السلام علیکم. لونو ماشومانو وعلیکم السلام. ماشومانو کار مې یاد کړی دی؟ او جی د اوبو فارموله به راته څوک ووایي؟ سرجي زه به یې ووایم. سهیله زویه ته یې ووایه ځه. C2H5OH. جرابې به شانتې را سر دې نیولې دا خو له شرابو فارموله ده. د اوبو فارموله خو H2O ده. ته راپاڅه غوږونه ونیسه. استازو غوږونه بس درعلمه. د نولي په شانتې را سر دې نیولې دی زما غوږونه نه خپل غوږونه ونیسه. سباله خو زما ټیسټ دی پړای ته مې زړه نه لګي. پړای به بیا وکړې اوس راځه روم ته چې ګیم وکړو. هیله راکړه هیله راکړه. ما پړای ونه کړه نو ما به په ټیسټ کې پیل کې. هیڅ ټینشن مه کوه مړه نه پیل کېږي. زما خو دا مشوره ده روم ته راشه چې ګیم وولو. زه صحیح ده نو. هیله راکړه هیله راکړه هلکه کس دې شاته. په ټیسټ کې خو مې ډېرې کمې نمبرې رالې. زما خو هم کمې نمبر رالې. اوس د پړای نه څه نه کېږي ځکه چې ټیسټ خو اوس هم شوی دی. کتابونه اوس بند که. نن خو مې د بچي ټیسټ و چې څه به یې کړي. بچو سلام علیکم. وعلیکم السلام. وقاره بچي ستا خو نن ټیسټ و تا څه وکړه؟ بابا د بلال راله مشوره را کړې وه په دا سبق نه څه نه جوړېږي. کتاب یې را باندې بند کو په راځه پبجي ګیم کوو. پړایي مې ونه کړه ټیسټ په پیل شو. هره مشوره منل ضروري نه دي. هغه مشوره منه کومه کې ستا کامیابي. بابا آینده لپاره به زه په غلطه مشوره عمل نه کوم. غلطه مشوره
پاغي ټیم باندې سړي له خوشحالي ورکای وروسته نقصان ورکای. بلالا پړایي اخراجات خو ډېر ګران دي. په سیکنډ ټایم کې یو وړوکی شان بزنس شروع کومه خو ته راله مشوره راکه چې څه شروع کړمه. مړه سهیله په دې کې څه دي خو ټولې پیسې سته په چرګانو کې انویسټمنټ کړه. چرګان ډېر شی واخله او دغه بزنس د لخه دی. یارو د چرګانو دا کاروبار به زما دپاره صحیح مړه چې تا مشوره راکړه عمل به پې وکړمه. های های بلالیا مشوره خو دې راکړه خو غلطه. په کاروبار کې مې نقصان وکړو ټول چرګان مړه شوه. لکه سهیله تو څه سره وتندې وهې دا راته ووایه چې ولې خفه یې. مړه یارو څه به درته وویمه د بلال نه مې مشوره اخیستې وه د چرګانو د کاروبارو ټول چرګان مې مړه شوه. سهیله تو چې د چا نه مشوره اخلې نو لږ تحقیق خو به کې کوه که نه چې په دې مشوره کې به زما پیدا یا به مې به کې نقصان. همیشه د پوهه کس نه مشوره اخله. تا چېرته دا بلال لیدلی دی چې د چرګانو کاری کړی دی؟ نه که نه یاره ما خو بلال د چرګانو په کاروبار نه دی لیدلی. یا بېوقوفه تا هغه په کار نه دی لیدلی نو بیا دې ترې ولې مشوره اخیسته؟ بېوقوفه کس نه مشوره اخلې نو دغه به دې هلې اوس ورته ټینګ شه. یاره ما خو نن هومورک نه دی کړی. دا د کمې غټه خبره ده خو سرجې ته ووایه کاپي رانه کور پاتې شوي ده. یاره دا خو دروغ دی. مړه معمولی شان دروغ دی نو د سر نه وي بچې. زه صحیح ده نو. سرجې السلام علیکم. وعلیکم سلام شاګردانو. سهیله ته خو د ټولو پیله هومورک راواله. سرجې زما نه کور کې کاپي پاتې شوي ده. رښتیا وې ستا کاپي خو په دفتر کې ده تو څه له دروغ وې. بچیه دروغ مه وایه څوک چې دروغ وایي په معاشره کې عزت نه وي. سرجې آینده دپاره ما چېرته هم په غلطه مشوره عمل نه کوم. سرجې د سهیل له دا مشوره ما ورکړې وه خو آینده دپاره به زه چاله غلطه مشوره نه ورکوم. یاره یارو دا نه موبایل اخلمه خو دا راته ووایه چې کوم یو موبایل واخلمه. موبایل اخلې د ټولو نه ګران موبایل واخله که نه آیفون ځان له واله. یارو دونه پیسې را سره نشتې. نو په دې کې څه دي قرض وکړه ځان له موبایل واله. یارو ستا دا خبره مې خوښه شوه ورځمه د چا نه قرض پیسې رالمه ځانه موبایل اخلمه. موبایل خو مې واخیستو خو ښه ګران مې واخیستو قرض مې وله وکړو خو مړه نورې پیسې را سره د سودا دپاره پاتې نه شوې نو. یارو موبایل دې مو واخیستو دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده خو بدې مې پویه که چې دا ولې خفه یې. اشنا څه به درته ویمه موبایل خو مې واخیستو خو د سودا دپاره را سره پیسې پاتې نه شوې. دا ته چا وي چې دومره ګران موبایل اخله دا خو آیفون موبایل دی دا خو ډېر ګران وي. دا خو راته بلال وی نو څومره ګران موبایل یې ځانه واخله خو دغه ګران موبایل مې واخیستو بس را سره د سودا دپاره پیسې هم نشتې. ته بېوقوفه یې چې دومره ګران موبایل دې اخیستو. مشرانو خبره چې د خپل څادر سره به خپې غځول. اشنا غلطي ده شوې ده رانه خو دا زه داسې نه پرېږدمه دا خلکو له غلطې مشورې ورکوي خو ما ولم پلین جوړ کړی دی. ته پلین دې تیار کړې ما خو پې م لږ پویه که که نه. پلین دا دی دا غوږ را دې خوا که
دقه کار وسره وکړه چې پرې نه دي زه زودا دې ورالم نه ولې بیمارې او که ناشنا لاسینه مې ډېره زیاته خرابه ده ډاکټر راله راوله ډاکټر ته څه ضرورت دی په کور کې د دنیا شي ګولۍ پرتې دي د هغې سره به ټیک شي که نه بیا انتظار د څه خبرې ورشه ګولۍ راله راواله زه صحیح ده زه دله ګولۍ راوړم اشنا بس دا ګولۍ مې دلته وړه سړی خو مې کوتره کو د به د خلکو له ډېرې غلطې مشورې ورکولې ما له هم څو څو پیرې غلطې مشورې راکړې غلطې ګولۍ مې وله ورکړې د دې دنیا له مې رخصت کو